حالی که شهروندان کشور در روزهای برفی و سرد زمستان در کانون گرم خانه‌هایشان کنار خانواده‌های خود هستند، ولی پلیس ملی افغان در جاده‌های پایتخت و ولایات زیر برف و باران سرگرم تامین امنیت مردم هستند. د افغانستان ملي پولیس د خلکو د ځان او مال ساتونکي دي. پولیس د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې له خلکو غواړي چې د خپلو هیوادوالو د خوندیتوب په موخه له هیڅ ډول مرستې څخه ډاډه ونه کړي. که چیرې د امنیتي او طبي بیړنیو پیښو سره مخ کیږئ نو له 119 شمیرې سره اړیکه ونیسئ او مرسته وغواړئ. د خلکو سره مرسته کول د هیواد په هر ګوټ کې د ملي پولیسو له مهمو دندو څخه دي. هدف ما اینمی است که مردم ما آرام باشه و به راحتی زندگی بکنن. ما از آمد در برف در باران میبریم. توصیه ما را به دریورایی است که برف از سرکا یخ زده پرسرعت نرن که خطر متوجهشان نشه و مردم ما در مسئولیت و آرامش زندگی کنند. از مسئولیت‌های وجدانی هر فرد است تا با دیگران همکار باشد و پلیس ملی افغان با کمک به مردم این سرزمین این مسئولیت وجدانی را بهتر به جا آوردند و برای بهترسازی آن تلاش می‌ورزند. ما از پلیس خود بسیار رضایت داریم. شهر کابل فعلا در همین قرار داره و رضایت ما بسیار زیاد است از این پلیس. در کنار این همه قهرمانان این کشور با اطفال روی سرک و اطفالی که کارهای شاقه انجام می‌دهند مهربان هستند و با آنان توجه دارند.